شیطان زرګونه کاله عبادت کړی او زرګونه کاله د ملایکو ښوونکی او استازو او زرګونه کاله دا د خدای پاک په عبادت او په صفات او په کارونو باندې بوخت خو بیا هم ابلیس شو او خدای پاک ورباندې لعنت ویا او تر قیامته پورې به د شیطان وي ابلیس به وي دا ولې دا ځکه چې د یوې خبرې نه هغه انکار وکړه کبر یې وکړه ځان یې په انسان باندې لوړ او په هغه وخت کې یعنې هغه ته معلوم هم نه و چې دا سړی به د آدم علیه السلام به څومره علم لري او څومره به درجه لري خو بس خپله فیصله یې وکړه ویل چې نه یې منم او دا چې دی د خاورې نه پیدا دی او زه د اوره پیدا یم خدای شیطان که ابلیس یې که او تر قیامته پورې په هغه باندې لعنت دی نو کبر مه کوئ کبر ډیر بد شی دی کبر منځونه روژې زکاتونه حجونه ټول نیک اعمال حتی تر دې چې دغه ستا انسانیت ته منځه وړي کبرجن انسانان د ژوو نه بدتر دي دا ځکه چې ځان نه پېژني څوک چې ځان نه پېژني هغه څوک نه پېژني خپل رب هم نه پېژني نو کبر ډیر بد شی دی مه یې کوئ